کله چې د یو ادارې یا د کمپنۍ د جوړېدو مقصد د خلکو نه ایر شي نو بیا د هغې ادارې او کمپنۍ زوال شروع شي. د دې د وضاحت لپاره به مونږ نن تاسو ته د یو کمپنۍ کیس سټډي بیانو چې د هغې کمپنۍ نوم دی والمارټ. د دې کمپنۍ جوړونکي وو سیم والټن او سیم والټن به د شروع نه ډېر سخت محنت کو او د دې مسلسل او سخت محنت په بدله کې سیم والټن په خپل ویژن او مقصد کې کامیاب وو. بلکې د هغه متعلق ریسرچرز دا خبره لیکي چې د هغه دا تصور جوړ شوی وو چې څوک مسلسل محنت کوي نو هغه به هم لا ناکامه کیږي. یعنې د ناکامۍ تصور د هغه د ذهن نه اوتی وو او همدغه وجه وه چې سیم والټن په امریکا کې د کامیابۍ او د ګټې یو سمبل جوړ شوی وو. نو راځئ چې د سیم والټن دا پوره قصه واورو. سیم والټن بیلټون ویلی ارکنساس کې د یو سټور نه شروع کړې وه او کله چې هغه مړ کېده نو په پوره امریکا کې د والمارټ یو چین موجود و او 40 میلیونه خلکو به په یو هفته کې د هغه د مختلف سټورونو نه شاپینګ کولو او همدغه شانتې د هغه سالانه آمدني 40 بلین ډالرو ته رسېدلې وه. او ریسرچرز وایي چې د ده دا بزنس په دنیا کې دریم غټ معیشت جوړ شوی و. خو دا یوه خبره د فکر قابل ده چې سیم والټن په امریکا کې یوازې داسې کس نه و چا چې د وړوکي کاروبار نه شروع کړی وه او یو غټ ویژن او مقصد یې لرلو، بلکې د ده په شانتې په سوونو او زرګونو خلک داسې وو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي وو او هغوی هم د کامیابۍ ډېر غټ غټ خوبونه لیدل. بلکې سایمنسن کوي چې زه په امریکا کې اوس هم ډېر داسې بزنس اونر سره ملاو شوی یم چې د هغوی دا خیال دی چې موږ به دا خپل بزنس بلین ډالرز ته رسو، خو ولې اکثر پکې د ډېرو مشکلاتو ښکار دي او لا بلین ډالرز ته نه دي رسېدلې. او نن هم په امریکا کې 20.7 میلیونه کمپنیانې رجسټرډ دي، ولې په هغې کې صرف 10 کمپنیانې داسې چې د هغې سالانه آمدن 1.5 بلین ډالره ده. تاسو اوس اندازه ولګوئ چې والمارټ څونه غټ بزنس امپایر و. اوس خلک وایي چې ولې والمارټ دونه زیات سکسسفل بزنس چلو. بعضې پکې وایي چې د هغه په سټور کې د څیزونو قیمتونه ډېر کم وو، د دې وجې نه ډېر زیات خلکو به د هغه نه شاپینګ کولو، د هغه بزنس ورځ پر ورځه په ترقۍ و. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.